افحسبتم انما خلقناكم عبثا بندگانو آیا تاسو دا ګمان کوئ خبره دا بله نه ده مونږ تاسو پیدا کړي یئ عبث بیکاره او آیا ستاسو دا ګمان دی وانکم الینا لا ترجعون چې بېشک ستاسو واپسي او پیشي به مونږ ته نه کېږي دا ګمان مه کوئ استفهام انکار دپاره دی دا ګمان هم مه کوه چې بېکاره پیدا یې او دا ګمان هم مه کوه چې ستا پیشي به د الله مخې ته نه کېږي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به او څوک چې عبادت کوي د الله د عبادت سره یو ځای د بل معبود داسې بل معبود لا برهان له به چې د سره څه حجت او دلیل نشته د دې بل معبود د عبادت څوک چې آواز کوي د مدد غواړي خیر غواړي الله نه او د الله نه د خیر غوښتو سره او د مدد غوښتو سره د بل چا نه مدد غواړي لا برهان له به او هیڅ دلیل او حجت د سره نشته د بل معبود نه په غوښتو فإنما حسابه عند ربه خبره دا د بله نه ده د دې بد عقیده انسان حساب د د رب سره دی رب به ورسره د دې عقیدې حساب کوي د هغه حساب نتیجه هم الله ښیي چې کله حساب ورسره وشي نو بیا انجام او نتیجه به یې دی انه لا یفلح الکافرون بېشک شان دا دی کامیاب نه دي کافران کافر مشرک بد عقیده خلق هغه ناکام دي په حساب کې وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین او محبوب پیغمبر ته ووایه زما ربه بخښنه وکړه او رحم وکړه او ته د ټولو رحم کوونکو نه بهتر رحم کوونکی د دې آیات تفسیر کې حافظ ابن کثیر د حضرت قتاده پر روایت باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ذکر کوي مووي هغې لفظي معنا دا ده حضرت قتاده فرمایي چې دا خبره مونږ ته ذکر شوې وه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو سړي نه تپوس وکړو ما تعبدو ته عبادت د چا کوې قال اعبد الله وكذا وكذا وی د الله عبادت کوم او د فلانی فلانی بت عبادت کوم حتى عد أصناما سو بوتانې شمار کړه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه سړي ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل دا راته ووایه فأيهم إذا أصابكم ضر فدعوته كشف عنك تا خو الله سره په عبادت کې د بوتان شریک کړو چې الله پیدا کړي دي که نه لرګي نه جوړ دي هغه لرګي الله پیدا کړی دی کاڼي نه جوړ دي هغه کاڼي الله پیدا کړی دی اوسپنې او سونې او چاندۍ نه جوړ دي هغه څیزونه الله پیدا کړي دي دغه څیزونه د الله سره په عبادت کې شریک کړي خو تا نه زه دا تپوس کوم چې کله تا باندې
سخت راشي سراشي سخت راشي ته پریشان شي نو ستا په دې معبودانو کې ته چې دوی ته آواز وکړې نو ستا هغه پریشاني څوک لرې کوي فأيهم إذا أصابكم ضر فدعوته كشف عنك قال الله دغه مشرک په جواب کې وایي چې زما پریشانی او زما سختی الله لري کوي هغه د ځمکې خدایان زما تکلیف نشي لري کولی بیا ته پوښتنه وکړه فأيهم إذا كانت لك حاجة فدعوته أعطاكها په دې معبودانو کې کله چې ستا څه حاجت او ضرورت پېښ شي او ته دوی ته فریاد وکړې نو ستا حاجت څوک پوره کوي ستا حاجت څوک پوره کوي قال الله دغه مشرک وایي چې الله یې پوره کوي د ځمکې خدایان زما حاجت نشي پوره کولی د ځمکې خدایان زما مشکل نشي اسانولی سړیا بیا دا کار ولې کوي چې ستا ضرورتونه پوره کوي الله ستا مشکلات اسانوي الله بیا د الله سره په عبادت کې دی دا د ځمکې مخلوق ولې شریک کړو غیر الله دی ولې په عبادت کې ورسره شریک قال فما يحملك على أن تعبد هؤلاء معه د دې بوتانو عبادت ولې مرګري کې د یو الله عبادت سره د بوتانو ته आवाज کول را مدد شي خیر راکي مشکل می آسان کا ضرورت می پورا کا دا आवाज کول د الله ته چې کوم आवाज کې هغه سره ولې یو ځای کې څه چل دی څه سوچ دی قال أردت شكره بعبادة هؤلاء معه د دې خلکو د عبادت ځکه کومه چې د الله شکر ادا کومه دوی ورسره په عبادت کې شریکومه او د الله شکر ادا کوم خبره پوه دا د مشرک سوچ دی دې لپاره عبادت کوم چې د دې د عبادت سره د الله شکر ادا کوم یعنی د دې په عبادت الله خوشحالیږي نعوذ بالله من د دې په عبادت د دې عبادت کولو سره الله ته ځان نږدې کوم نعوذ بالله من ذلك دا روایت د حافظ ابن کثیر دی دغسې یو روایت د امام ترمذي دی په جامع ترمذي کې فرمایي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عمران ابن حسین د اسلام راوړو نه مخکې ونه تپوس وکړو چې عمران ته روزانه څو خدایانو عبادت کوي مشرک وکنه موحد او مؤمن مسلمان د یو الله عبادت کوي اچھا د یو الله عبادت کوي نو حضرت عمران ورته وویل چې د اوو خدایانو عبادت کوم روزانه د څو لږ همت پکار دی
لږه حوصله پکار ده. د ګڼو خدایانو د عبادت ذمه داري مسلمان باندې نشته، د یو الله د عبادت ذمه داري ده. پوه شئ؟ ګمراه فرقه چې ده، ګمراهان چې دي، حق دین چې پرېښی دی، هغوی خو روزانه د ګڼو خدایانو عبادت کوي. تاسو دا اندازه خو به تاسو ته لګي، یو کس په یو ورځ کې د یو کس مزدوري کول ورته آسان دي، او که یو کس په یو ورځ کې د ګڼو کسانو مزدوري وکړي او د دې مزدورۍ ذمه داري ورته ورپسې شي، دا ورته آسانه ده. بندګي خو څه کې مزدوري او نوکري، په دې هر څوک ښه پوهېږي چې دا خبره اسانه ده چې د یو کس مزدوري دې وکړه. مزدوري به اخلاص سره وکړې، شوق سره وکړې، حوصلې سره وکړې، او بیا به درته اجرت میلو شي. او چې یو درته وایي په یو وخت کې دا وکړه، بل درته وایي دا وکړه، هغه وایي کښېنه، بل درته وایي پاڅه، په لانجو به اخته یې، هېڅ به مو نه کړی شي. دغه خلک څومره همت والو وي، د اوو خدایانو عبادت کوم، او بیا ورته وایي زما معبودان چې زه د هغوی عبادت کوم ودي، یو حکومت په اسمانونو کې دی، او دا نور شپږ په ځمکه کې دي، شپږ د ځمکې او یو اسمانونو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دغسې تپوس حضرت عمران ابن حسین نه کوي لکه چې دې کس نه وکړو، چې دا راته ووایه، خو دې تپوس کې لږ فرق دی، دنه داسې تپوس وفرمایلو، دا راته ووایه چې تا باندې یو لوی مصیبت راشي، لویه پریشانی راشي، نو د هغې مصیبت او پریشانۍ لرې کولو دپاره بیا آواز ته چاته کې اسمان والا معبود ته او که ځمکې والا معبودانو ته. اسمان والا معبود، اسمان والا خدای ته، اله ته، او که د ځمکې الهو ته. عمران ووی چې نه، ما باندې چې سخته راشي، پریشانی راشي، مصیبت راشي، نو بیا زه آواز اسمان والا الله ته کوم، اسمان والا اله ته کوم، مصیبت نه لري کې. ښه دا راته ووایه چې چېرته حاجت او ضرورت دې پېښ شي، بیا په دې اوو خدایانو کې کوم خدای ته آواز کوي؟ اسمان والا ته. خبره باندې پوه شوه؟ الله شان ته ګورئ، دا دواړه بیا مسلمانان شوي، حضرت عمران هم مسلمانېږي، او دا کس حافظ ابن کثیر کوم روایت سره چې د دې قصه کوي، دا کس هم مسلمانېږي. پیغمبر علیه السلام والا دا خبرې ورسره وکړي، دعوت یې والا ورکړه، او بیا حضرت عمران ته وایي چې پته ولګېده داسې کس، خبره پوه شئ، چې د الله نه امید لري، نه امیده نه، امید لري نه امیده نه، او د خپلو ضرورتونو پوره کولو یقین الله باندې لري، د خپلو مشکلاتو د اسانولو یقین الله باندې لري، هغه داسې کس که سر دست ګمراه هم وي که نه، الله ورته هدایت نصیب کوي. څه کوي؟ هدایت ورته نصیب کوي. وګورئ د حضرت عمران د خپل لوی نه لوی مصیبت باره کې، د دغه مصیبت او د دغه پریشانۍ د لرې کولو یقین د الله په ذات باندې. زما د ځمکې خدایان ما مصیبت نشي لرې کولی، او نه ورته آواز کوم، مصیبت نه که لرې کوي، اسمان والا اله لرې کوي، او هغه ته آواز کوم. زما هیڅ ضرورت دا د ځمکې معبودان
الهه او خدایان نشي پوره کولی زما ضرورت که پوره کوي اسمانونو والا الهي پوره کوي خبره پوه او دې بل سړي هم دا خبره کړې وه چې کله ماته مشکل پېښ شي بیا الله ته آواز کوم او هغه یې لرې کوي کله چې ماته حاجت ضرورت پېښ شي الله ته آواز کوم دا د ځمکې خدایان پرېږدم دی نشي کولی او هغه الله زما هغه ضرورت او حاجت پوره کړي دواړه کسان مسلمانان شوي دي حضرت عمران رضی الله تعالی عنہ سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو وعده موکړه دعوت یې وله ورکړه او وعده یې ورسره وکړه ورته وایي عمران که ته د دې ځمکې د خدایانو عبادت پرېښه اسمانونو والا اله عبادت ته په هغه طریقه باندې شروع کړو کومه طریقه چې درته زه ښیم د عبادت یعنی الله باندې یو الله باندې ایمان راوړي او په ما ایمان راوړي چې زه د الله پیغمبر یم نو زه به تا ته یو بهترینه دعا وښیم خو دا دعوت دغه وخت کې حضرت عمران قبول نه کړ وخت تېرېده الله د ایمان او د هدایت رڼا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت د عظمت او د عقیدت رڼا د حضرت عمران زړه ته کوزه کړه دغه دی چې حضرت عمران تشریف راوړ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو خپل لاسونه یې د پیغمبر په لاسونو کې کېښه بیعت یې وکړه مسلمان شو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې مسلمان شه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته هغه وعده ور یاده کړه چې زما د ایمان راوړو نه مخکې تاسو ما سره یو وعده کړې وه او هغه وعده مشروط وه زما ایمان باندې ما ایمان راوړل د ځمکې د خدایانو عبادت او بندګي مې پرېښوه پوه شئ دې نه مې د براعت او د بېزارتیا اعلان وکړ او د اسمان والا اله عبادت به په هغه طریقه کوم چې ته راته ښیې اسمان والا اله عبادت به په هغه طریقه کوم چې ته راته ښیې د عبادت د الله کوي د الله بنده د چا کوي او طریقه د رسول الله نه بغیر د بل چا وي دغه عبادت هم عبادت نه دی مصیبت دی هغه عبادت نه دی څه مصیبت دی آفت دی عبادت به کې د یو الله او طریقه به هغه وي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که زما په زمانه کې زما د بعثت نه پس زما په زمانه کې حضرت موسی ژوندی وی صلوات الله علیه وسلم لما وسعه الا اتباعي هغه دپاره به هم د الله د عبادت په لین کې زما د تابعدارۍ نه بغیر د بل چا د تابعدارۍ گنجایش نه و څوک حضرت موسی صلوات الله علیه وسلم حضرت عمران رضی الله تعالی عنہ هغه وعده ور یاده کړه هغه مشروط وعده چې تاسو فرمایلی وه ما سره هم کړې وه نو شرط خو پوره شو شرط څه شو د الله توفیق سره د الله فضل او کرم سره زه مسلمان شوم ما سره هغه وعده پوره کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل ډېره ښه پوره کوم نو دعا یې ورته وښوله وایي داسې ووایه اللهم اهدني وسددني
اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اهدني وسددني. پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان راوړو، صحابي شو. څه شو؟ صحابي شو. ټولو صحابهونو دې الله راضي شي. د صحابه کرامو د زمانې نه وروستو په دې امت کې ډېر لوی لوی اولیاء تېر شوي دي، موجود دي. دغه اولیاء د لاندې مرتبې والا صحابي مرتبې ته هم نشي رسېدلی. صحابو ته الله داسې مقام ورکړی، وایي وګورئ دې صحابي ته کومه دعا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر. اللهم اهدني، یا الله ما ته هدایت نصیب کا، ما ته هدایت باندې استقامت نصیب کا، ما ته هدایت نصیب کا، ما ته هدایت باندې استقامت نصیب کا. ما نیغه لار باندې وچلوه، ما نیغه لار او سمه لار باندې منزل ته ورسوه. منځ کې وایو اهدنا الصراط المستقیم. ولی منځ کوي، پوه شئ، که صحابي منځ کوي، که تابعي منځ کوي، که مفسر منځ کوي، که محدث منځ کوي، که صوفي منځ کوي، که نبي منځ کوي، وایي اهدنا الصراط المستقیم. داسې وایي که نه؟ الله مونږ سمه لار باندې وچلوه، مونږ ته سمه لار وښایه، مونږ سمه لار باندې روان که، او مونږ سمه لار باندې د روانولو نه پس منزل ته ورسوه. مطلب دا دی چې د هدایت د سوال نه دغه جلیل القدر صحابي هم محروم نه دی. د هدایت د سوال نه دغه جلیل القدر صحابي سوی ورته مستغنی نه دی، بے پروا نه دی. داسې سوال وکړي وسددني، او یا الله ما په دې دین حق باندې او دین اسلام باندې برابر روان که. سداد برابرۍ ته وایي، برابر مې روان که، برابر مې وچلوه. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. او یا الله زما د رشد، زما د هدایت الهام او القا زما په زړه کې تو وکړه، زما زړه سم که، زما زړه کې د هدایت تابعداري او د هدایت د تابعدارۍ جذبه او حرص پیدا که او دا واچوه. واعذني من شر نفسي، او یا الله ما د خپل نفس د شر نه بچ که، ما د خپل نفس څه دا دعا یې ورته وښوله. ډېر لوی انعام یې ورته ورکړه، ډېره لویه صله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د تربیت او د تعلیم په حواله دغې صحابي ته میلاو شوه. کوم صحابي چې ایمان راوړه. او تاسو وکتل د ایمان راوړو نه مخکې حالت د تیارو دی، د ګمراهۍ او د کفر د تیارو، د شرک د تیارو. لیکن په دغه حالت کې هم حاجت روا او مشکل کشا یو الله مني. حاجت روا او مشکل کشا یو الله مني، چې زما د حاجتونو پوره کولو والا او زما د مشکلاتو اسانولو والا دا د ځمکې خدایان نه دي، اسمان والا الله دی، اسمان والا خدای دی. د دې دوه واقعاتو نه مونږ او تاسو نارینه او زنانو دپاره لوی عبرت او سبق اخیستل پکار دي. خو د یو الله عبادت کوو.
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. زما مالی بدنی عبادتونه دي که زما مالی عبادتونه دي، زما ژوند دی که زما مرګ دی، دا ټول یو الله لپاره. چا لپاره؟ یو الله. چې زموږ په عقیدو کې تذبذب را نشي، پوه شوئ، دا داسې وکنو داسې به وشي او داسې وکنو داسې به وشي. خبره پوه شوئ. زموږ عقیده به هم دی، امید به مضبوط امید به د یو الله نه، او د هر مشکل په وخت کې ورکوټې مشکل دی که لوی مشکل دی، د هر ضرورت په وخت کې ورکوټې ضرورت دی که لوی ضرورت دی، زمونږ زاری او زمونږ فریاد به یو الله دی. دا دعا یاد وساتو او خپلو دعاګانو کې شامله کړو. اللهم اهدني وسددني، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين، غير خزايا ولا مبدلين، غير خزايا ولا مبدلين. دعو کې د مرحومینو ته میت شوي دي چې الله پاک مغفرت نصیب کړي، مخکې منزل ورته الله آسان کړي، وارثانو ته الله صبر جمیل توفیق نصیب وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر.